سلامونه درنو دوستانو، بیا هم تاسو ته راغلاست وایم رحماني اکاډمي ته او وخت مو بخیر. راځئ نن یو مهم موضوع باندې غږیږو، هغه کور مارکیټینګ کنسپټ دی. د بازارموندنې بنسټیز مفاهیم یا هغه کنسپټ چې څه شی دي. ګوره چې دلته شوی marketers must understand 5 core customers and marketplace concept. یعنی بازاریابي باید دغه 5 مهم بنسټیز مفاهیم باید څه کړي، پوه شي او درک کړي چې تر څو وکولی شي د پیرودونکي په مؤثر ډول وپېژني او خدمت وړاندې کړي یا خدمات ورته ورکړي. دا 5 مفاهیم یا بنسټیز عناصر باید موږ په نظر کې ونیسو کله چې موږ مارکیټینګ باندې خبرې کوو. څه شی دي؟ لومړی needs, wants and demand. په needs باندې ځان پوه کړو، wants باندې and demand باندې. ورپسې marketing offers او marketing offers کې چیرې product and services. صحیح ده؟ یعنی د بازار موندنې وړاندیزونه چې هغه محصول او خدمات دي. ورپسې value and satisfaction. value معنا ارزښت او satisfaction او د سره رضایت باید وي پکې په مارکیټینګ کې. مارکیټینګ باید په دې باندې ځان پوه کړي. بل exchange, transactions and relationships. صحیح ده؟ یعنی هدف یې دا ده چې تبادله معامله او اړیکې باید دا هم په دې باندې ځان پوه کړي چې او بل مارکیټینګ مارکیټس او مارکیټ باندې. راځئ لومړی راځو له needs, wants and demand. صحیح ده؟ نو دوستانو راځئ د دوی ترمنځ فرق د دې فرق باندې ځان پوهوو. نیډ څه شی دی، وانټ څه دی او ډیمانډ څه شی دی. ډیمانډ نو او وانټس او نیډس. صحیح دی؟ ښه، نیډس معنا یعنی هغه ضروریات چې ډیر انسان ورته ضرورت لري، هغه له پرته ته نشي کولی چې مثال ژوند وکړي او هغه ته د ستا د ژوند د پاتې کېدو باعث د هغه څیزونه چې ته باید وپېژنې او ته باید ولرې ځان سره. که هغه در سره ونه لري نو شاید ښایي چې ته بیخي ژوندی هم ونه اوسې. صحیح دی؟ مثال په ډول چې زاړه مثال درته وایم چې اوبه دي چې پرته له اوبو انسان خلاصه کې هېڅ مخلوق په دې دنیا کې ژوند نشي کولی. صحیح دی؟ نو دا زموږ له ضروریاتو څخه ده چې اشد موږ ورته ضرورت لرو. صحیح دی؟ او اړتیاوې دي زموږ چې دا باید موږ هغه شیان چې مثال انسان د بقا لپاره ضروري دي. لکه مثال یو خو مې اوبه وویل، مثال خواړه مې درته وویل، خواړه دا شان سرپناه یا خوندیتوب دا ډېر ضروري دي انسان لپاره. صحیح دی؟ مثال که چېرته یو انسان ته خواړه په کار دی نو د دې لپاره چې هغه ژوندی پاتې شي. صحیح دی؟ که اوبه دی د دې لپاره چې هغه ژوندی پاتې شي. که چېرته داسې څیزونه نه وي انسان نشي ژوندی. یعنې دا اشد ضروري دی. وانټ څه شی دی؟ غوښتنې یا وانټس دا د یو شخص یا د یو ټولنې یا د یو انسان هغه فرهنګ، هغه خپل شخصیت، د خپل د پریفرنس یا په خپل د چوایس له مخې څه کوي، هغه انتخابوي او هغه غواړي. هغه غواړي یعنې غوښتنې دي، یوازې غواړي. دا نه ده چې مثال حتمي به وي. که چېرته ویې غوښتو هغه دی، هغه غواړي او که نه دا د دې باعث نه کېږي چې انسان د بقا باعث وګرځي. نه، دا د ده هغه غوښتنې دي. که چېرته توان ولري خو به یې غوښتنه ولري، او که توان ولري یعنې مثال که چېرته ویې غواړي وبه یې غواړي وبه یې واخلي، او که نه مثال څه دغه تاثیر ورباندې نه لري، منفي تاثیر نه لري ورباندې. نو کولی شي چې که چېرته انسان وغواړي نو هغه اړتیاوې ورته اړتیاوې خپل پوره کوي. مثال په ډول مثال یو کس دی چې مثال هغه غواړي مثال یا مثلا علي او احمد دوه کسان دي، د دواړو خپلو غوښتنې په اساس علي غواړي چې د ډوډۍ سره څه وکړي، نوشابهجات بیوریجز هغه وڅښي. صحیح ده؟ او احمد غواړي چې کله چې هغه ډوډۍ خوري هغه سره باید اوبه وڅښي. صحیح ده؟ نو دا یو وانټس د دې خپل ځان ته غوښتنه ده، د دغه بل ځان ته غوښتنه ده. یا مثال زه وایم چې زه په خپله تلیفون لرم، یو تلیفون لرم
نو زه غواړم چې یو بل تلیفون واخلم سره د دې چې ما خپل مشکلات مثال زه حلوم او زه خپل تلیفون لرم خو غواړم چې د سټایل لپاره یا غواړم چې شواف یا مثال چې هر څه فکر او ذهن کې لرم یا پیسې را سره شته دي د بل دغه غواړم چې مثال واخلم نو زه یو بل تلیفون اخلم نو دا ټول په وانټس په کټګوري کې راځي صحیح ده نو د انسان په خپل چوایس پورې اړوند کیږي خپل شخصیت د مخې هغه منځته راځي صحیح ده یو جوړه کالي دې اخیسته نو غواړي چې یو بل جوړه مو وکړي صحیح ده یو خاص سټایل له مخې یو خاص دغه له مخې ډیزاین له مخې ته غواړي چې بل دا یې تا غوښتنه ده چې ته یې غواړې چې باید ویې کړي نو دا په وانټس کې راځي صحیح ده نو راځو بل ډیمانډ ته چې ډیمانډ څه شی دی ګوره ډیمانډ چې دی دا کله چې یو څوک غوښتنه ولري او د یو څیز لپاره او د هغه د اخیستلو توان ورسره وي که چېرته توان ورسره نه وي هغه ډیمانډ نشي کریټ کېدلی صحیح دی مشکل دی ورته ځکه چې اخیستلو توان نه لري نو څنګه به ډیمانډ کریټ شي نو دلته مثال په ډول یو څوک آیفون غواړي او پیسې هم لري نو دا د هغه څه تقاضا ګڼل کېږي مثال یو تلیفون آیفون نوی ماډل راځي د ده په خوا کې دغه پیسې شته ورسره د آیفون نوی ماډل راغلی دی د هماغه فیچرز کوالټي هر حساب ډیزاین هر حساب ورته خوښ شوی دی او پیسې لري غواړي چې ورشي او واخلي دا یو دغه ډیمانډ پیدا شوی ډیمانډ ورته راغی او ډیمانډ یې په دې دی چې مثال تلیفون دی نوی ماډل دی نو کوالټي کیمرا پیدا لري نوی فیچرز لري ورسره او پیسې ورسره لري نو د ډیمانډ او تقاضا دلته رامنځته شوی دی د دې لپاره چې نوی ماډل تلیفون راغلی بازار ته او غواړي چې بل واخلي دا یو دغه ډیمانډ دی او وس یې لري توان لري مالي امکانات لري ورسره ځي او هغه یې اخلي ښه راځو دویم کور مارکیټینګ کنسپټ ته چې مارکیټینګ آفرز بازارموندنې بهیر چې هغه شامل دی پروډکټس اینډ سروسز یعنی کله چې ته غواړې چې یو پروډکټ ورکړې صحیح ده او یا هم خرڅ کړې نو د ده سره پروډکټ ورکړې د ده سره سره ته باید سروس هم ورته وړاندې کړې چاته مشتري ته صحیح ده هغه څنګه نو دلته کله چې ته مارکیټینګ آفرز کوې یو مثال په ډول تاته یو مثال درکوم نو دلته یو تلیفون اخلي صحیح ده په تلیفون کې د تلیفون خو ورکوي دا پروډکټ ورته ورکوي د ده په خوا کې نور سروس هم ورته وړاندې کوي هغه څنګه تلیفون دې ورته ورکړي یو محصول دې ورته ورکړه تلیفون سره سره انټرنیټ پیکیج ورته ورکوي مثال 10 جی بي 20 جی بي 10 جی بي یا د یو میاشت پیکیج ورته ورکوي کڅوړه د یو میاشتنۍ کڅوړې پیکیج ورته ورکوي یا بل هر څه ورکوي یا مثال نتفلکس ممبرشیپ ورته ورکوي صحیح ده ممبرشیپ ورته ورکوي او هغه فری کولی شي چې هغه تلیفون د لارې کولی شي چې فلمونه وګوري چې هر څه وغواړي هغه په نتفلکس کتلی شي نو دا چې بازارموندنې د وړاندیز یعنې مارکیټینګ آفر شو په مارکیټینګ آفر کې ته خپل محصول هم خرڅوې د ده په خوا کې سروس او خدمات هم ورته وړاندې کوې راځو بل چې دی value in satisfaction value او satisfaction کې څه شی راځي ګوره value مطلب چې د ارزښت دی یو څه ارزښت ته پیدا کوي په خپل په پروډکټ په محصول کې دا چې یو اخیستونکی یا پیرودونکی څه ترلاسه کوي او په مقابل کې تا څه ورکوي نو دلته په مقابل کې تا ته هغه ویلیو چې ته غواړې چې ترلاسه کړې نو هغه ضروري دی نو کله چې ته هغه ته ویلیو ورته ورکوې نو هغه په مقابل کې تا ته څه درکوي وخت درکوي او په مقابل کې درته پیسې درکوي نو د دغې په مقابل کې ته ورته څه کوي ویلیو ورته وړاندې کوې همدغه پیرودونکي ته نو بیا ورسره چې دی سټسفکشن دی صحیح دی رضایت باید ولري هغه کله چې محصول یا خدمات ته ورته وړاندې کوې هغه یې اخلي هغه تا ته مثال هغه ویلیو ورته لري نو ویلیو په پیسې درکوي وخت هغه مصرفوي د ده په خوا کې باید هغه رضایتمندي ولري په هغه کې رضایتمندي څه معنا کله چې د هغه رضایت ترلاسه شو نو هغه بیا په کوم لیول باندې د هغه خپل مشتري پورې اړوند کېږي چې هغه څنګه مثال احساس کوي چې مثال هغه پروډکټ هغه اخلي او هغه استفاده کوي او هغه نه بعد خپل تجربه له مخې هغه خپل فیلینګ احساسات او رضایت هغه څه کوي ایکسپریس کوي او وایي
مثال په ډول که تاسې یو پیزا $10 یا مثلا په $10 حساب کړل په $10 قیمت اخلي پیزا، نو که چېرته دغه پیزا مزه یې ښه وي او تاسې موړ شلې په هغه باندې په پیزا باندې، نو تاسو ته یو ارزښت او رضایت درکړه، نو دلته سټسفکشن رامنځته کېږي. صحیح دی؟ نو که چېرته هغه شی نه وي برعکس، نو تاسو ته نه رضایت در بخښي او نه هم ویلیو تاسو ته هغه رامنځته کېږي، درته پیدا کوي. نو دلته نه ویلیو رامنځته شو درته ترلاسه شو او نه سټسفکشن تاسو ته ترلاسه شو. نو دا یو بل پورې ډېر مهم او ضروري دي. نو ویلیو ان سټسفکشن باندې انشاءالله چې تاسې پوه شوي به یاستئ. راځو exchange transactions and relationships. کله چې موږ تبادله exchange transaction معامله relationship اړیکه باندې غږیږو، دا په دې معنی چې کله چې موږ تبادله کوو exchange کوو یو مطلوب شی یا د خپل د خوښې شی ترلاسه کوو او په بدل کې یو څه شی ورته ورکوو، دا شو exchange. یو شی اخلي او په مقابل کې بل شی ورته ورکوي، نو دا شو exchange. او معامله څنګه؟ معامله په دې معنی چې ترانزکشن یعنی ارزښتونو تبادله ترمنځ دوو خواو لکه پلور او اخیستل رامنځته کېږي. ترانزکشن په څه شي پوهېږئ؟ په پیسو په حساب باندې. exchange یو څه ته exchange کوي یو بل سره، شی اخلي او بل شی یو مطلوب شی اخلي ترې او بل په مقابل کې بل شی ورته ورکوي. مثال په ډول زه تا ته تلیفون درکوم او ته مثلا سمارټ فون ما ته راکوې او په مقابل کې زه تا نه مثال یو بل څیز اخلم، او یا مثلا زه وریجې اوس ضرورت لرم، ته غنم ضرورت لرې، زه یو بل ته مثلا زه خپل د مطلوب شی اخلم او تا ته بل شی درکوم، دا یو exchange شو. او مثال د پیسو مسله شو. صحیح دی؟ کله چې موږ پیسې exchange کوو زه تا ته $10 اخلم او ته ما نه افغانۍ اخلې. صحیح ده؟ دا یو exchange شو. مطلوب شیان څه چې ته غواړې چې هغه په مقابل کې اخلي او مقابل کې بل شی ورکوي. نو ترانزکشن کې څه شي؟ د ارزښتونو تبادله ترمنځ دوو خواو لکه پلور او اخیستل او خرڅول چې رامنځته شي، دا یو معامله رامنځته کېږي. اړیکې څه شي؟ ریلیشنشپ پیرودونکو سره باید اوږدمهاله اړیکه رامنځته شي. ورسېدلې؟ اړیکه ډېر مهم دی. ښه مثال په ډول قهوې اخیستل معامله ده. کله چې موږ قهوه اخلو هغه یو معامله کېږي، ځکه چې دلته موږ پیسې ورکوو په معامل کې قهوه اخلو، معامله شو. صحیح ده؟ او که تاسو د کافي شرکت وفادارۍ کارت واخلئ، که چېرته د کافي شرکت یا مثال چې هغوی ته کافي تولیدوي، صحیح ده، کمپنۍ وفادارۍ کارت واخلئ، نو دا یو اړیکې جوړوي. هغه کېدای شي تا ته کارت درکړي. مثال یو ځل لپاره چې ته لاړلې او هلته دې یو شی واخیسته په کمپنۍ نه، یا اول ځل ته کارت دې واخیسته، اول ځل دې سودا واخیسته، نو دویم ځل لپاره چې کله ځې تا ته ډسکاونټ درکوي، مثال دومره فیصدي، او تا ته یو کارت درکوي. نو دلته څه کېږي؟ ته بیا ورځې ورته، دلته بالاخره یو اړیکه جوړېږي، ریلیشنشپ جوړه کوي. نو راځو مارکیټس ته. مارکیټ چې بازارونه څرنګه؟ دا هغه خلکو مجموعه ده. بازار د هغه خلکو مجموعه ده چې محصول یا خدمات وړاندې کوي، یو خرڅلاو او اخیستل رامنځته کېږي. مثال بلول که چېرته موږ برېښنایي یا هم الکترونیکي موټرونو بازار کې ګورو، نو هغه خلک پکې شامل دي چې پکې هغه چاپېریال ته یا البته ډېر هوا ته ډېر پام کوي او ټکنالوژي خوښوي او ښاري ژوند لري. صحیح ده؟ نو دا هلته ځي او غواړي چې یو مارکیټ په هغه بازار کې برېښنایي موټر واخلي، نو د څیزونو په کتو سره. نو دا د کور مارکیټینګ کنسپټ. هیله ده چې ستاسې خوښې وړ ګرځېدلی. که چېرته څه مشکل وي، څه انتقاد، څه پیشنهاد، که څه شی ولرئ، مهرباني له مخې په کمنټ کې راسره شیر کړئ او ویې لیکئ. که کوم ځای کې پوه نه شلې، نو انشاءالله زه به بیا صحیح کړم. او زه هیله لرم چې که چېرته ستاسې خوښ شوی دغه ویډیو، لایک کړئ، سبسکرایب مو هیر نشي. او تر بیا ښې چارې. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.